ی هندوستان کې یو باچا تیر شوی دی او د هغه نوم محمود غزنوي دی. محمود غزنوي سره یو غلام ایاز نامه وه او د دې غلام سره چې کوم دی د دې ایاز سره د محمود غزنوي ډېر زیات مینه محبت ډېره مینه به یې د ده سره ساتله. نو یوه ورځ چا مجلس ته خربوزه راوړه او خربوزه یې راوړه. نو محمود غزنوي چې کوم دی خربوزه ماته کړه او ایاز ته یې وویل خربوزه خورئ؟ باچا سلامت چې تاسو وایئ چې خربوزه خورئ جو به خورو. نو یو فری وله ورکړه. نو ایاز چې کوم دی هغه یوه پاره وخوړه. نو محمود غزنوي وله بله پاره ورکړه. نو هغه بلې وخوړه بلې وله ورکړه هغه یې وخوړه حتی چې ټوله خربوزه یې وخوړه یوه پاره صرف پاتې شو. چې یوه پاره پاتې شوه نو دې باچا ورته ویل ایازه ما خو په ته باندې ډېر ښه ګمان کوم چې ته به ډېر عقلمند انسان ډېر مخلص به زما سره او زما سره به چې کوم دی ډېره زیاته مینه ساتي. زه تا ته هره پاره کې چې کوم دی ست کوم او تا ما ته یو پیر هم ونه ویل چې باچا سلامت تاسو مه خورئ. ما ته د یو پیر هم ست ونه کو. نو د ایاز ورته وویل باچا سلامت تاسو د دې خربوزې د خوړلو قابل نه یې. باچا نور هم غوسه شو چې ته ما ته دا وایې چې لکه د خربوزې د خوړلو قابل نه یم او حالانکې خربوزه ما ته پېښ شوه چې زه وخورم. نو ایاز ورته وویلو ویل د دې خپلې خبرې جواب به دله هله درکړم چې د دې خربوزې نه یو نوړی یم. نو هغه ته چې وقفه وکړه نو هغه ډېره زیاته ترخه وه. نو چې ترخه وه نو د باچا په خوله کې ټینګه نه کړه بیا ته یې راواچېده. چې بیا ته راتو کړه نو ډېر حیران شو او په دې خبره حیران شو چې ایاز له ما هره پره ورکوله او ښه په مینه محبت سره یې خوړله ښه په مینه یې تېره کړه او زما چې یوه نوړۍ وکړه نو ما یوه نوړۍ برداشت نه کړه. نو ایاز ته یې وویل چې تا دومره غټه خربوزه وخوړه یو آح دې هم ونه کړو چې ما درې درکولې او دومره ترخه خربوزه تا غونډه وخوړه ما ته یوه نوړۍ ونه کړه ولې په تا ترخه نه لګېده. ایاز ورته وویل چې باچا سلامت کله دې ما له اولنۍ پاره راکړه ما اولنۍ اپا د هغې نه وکړم په ما ډېره زیاته ترخه ولګېده او زما نفس دا نه منلی چې زه یې کته تېره دومره ترخه وه. خو ما په دې وخت کې سوچ وکړو چې دا وخته سوچ دی د باچا سلامت د طرفه هر مخه کوم دی خواږه راځي نعمتونه راځي راشه نن پکې ترخه راله دا پکې وخورو. نو ویل هغه ستا غوڼ خواږه به مې ځان ته مخې ته کول او د خربوزې ترېخواله مې هېر کړو په دې دغه باندې مې چې کوم دی دا ترخه خربوزه دا هم وخوړه دا مې هم تېره کړه. نو باچا چې کوم دی وویل چې واقعي ایاز ته ډېر هوښیار نو د الله سبحانه وتعالی طرف نه که څه تکلیف راشي په مسلمان باندې په دې واقع کې موږ او تاسو ته دا سبق که موږ او تاسو باندې کور راوغورځي یو بل تکلیف راشي خپلوان هم شهیدان شي په دین کې یو نور تکلیفونه موږ ته راورسي نو په هغې باندې خفخان نه دی پکار په هغې باندې چغې او سورې نه دي پکار په هغې باندې داسې الفاظ د خولې نه ایستل نه دي پکار چې په هغې الله سبحانه وتعالی ناراضه شي. نه د الله سبحانه وتعالی هغه ټول ښه ځان د مخې ته ښودل پکار دي. الله سبحانه وتعالی په موږ باندې څومره نعمتونه کوي په موږ څومره فضل او کرمونه کوي هغه ټول نعمتونه انسان خپلې مخې ته کېږي او یوه سخته پې تېروي لکه څنګه چې د ایاز. نو په هر حال کې چې کوم دی الله سبحانه وتعالی د طرف ته په موږ تاسو نعمتونه دي. نو که چېرته یو تکلیف پکې راشي یوه سخته پکې راشي نو هغه موږ او تاسو ته برداشت کول پکار دي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو صابرین مسلمانان جوړ کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.